زما د خاطرو په کتابچه کښې د ملګرو یادښتونه. ژوند یوازې کوښښ د هغو شیانو د ترلاسه کولو لپاره نه دی چې تاسو یې نه لرئ، بلکې ژوند د شته شیانو مدیریت هم دی. له شتهو څخه ګټه پورته کړئ. بریالي هغه څوک دي کومې خښتې چې د ده په لور واریږي کور ترې جوړ کړي. له مینې خپلې مور او پلار ته کتل په عبادت کې حسابېږي. تل پر خپلو وړتیاو باور ولره او باور وکړه چې د خدای پاک نعمتونه تل در سره دي. دا دوه باوره دي د ټولو سختیو په وړاندې ساتي. تل ښه انسان اوسه، خو نورو ته د ثبوت لپاره یې وخت مه ضایع کوه. د بل تقلید مه کوه، بلکې د نوښتونو لړۍ له ځانه پیل کړه. یوازې هیله بسنه نه کوي، بلکې خوځښت، زغم، فکر کول او توکل هم اړین دی. ستاسو ژوند په تصادفي توګه نه ښه کېږي، بلکې د بدلون په واسطه ښه کېږي. ځینې وخت سکوت د بې تفاوتۍ په معنا وي، نه د رضایت. ښه اخلاق د ژوند مالګه ده.